په مدینه منوره کې یو سړی و چې نوم یې امیه ابن عسکر الکنانی و. دغه امیه د اصحاب کرامو څخه نه دی بلکې تابعی دی، خو ښه او صالح سړی و. دغه امیه فقط یو زوی درلودی چې نوم یې کلاب و. کلاب هم د خیر او شو کارو سره علاقه درلودل او هغه کول د شپې لمونځ، د قران مجید تلاوت، د غریبانو کومک، صدقه او خیراتونه کول. دغه کلاب یو ورځ پر لار رهي وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ په مخه ورغلی. کلاب ورته ویل: یا طلحه، تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګرتیا کړې ده؟ هغه ویل: هو الحمدلله. ویل: نو هغه عمل راوښیه چې الله جل جلاله ته ډیر خوښ وي. زه خپل منځونه کوم، روزه نیسم، د قران مجید تلاوت کوم، خیراتونه کوم، خو ته هغه کار راوښیه چې الله جل جلاله ته ډیر خوښ وي چې هغه هم وکم. طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته وویل: تر جهاد فی سبیل الله بل شه او اعظم کار نه دی را معلوم. کلاب ویل: دا هغه تر ټولو شکار دی؟ ویل: هو دا تر ټولو شکار دی. نو کلاب و امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی. ویل: یا ابا حفص، ما وسرحد یا حدود ته ولېږه، یعنی هغه ځای ته چې د اسلامی دولت سرحد وي او هلته به اسلامی مجاهدین د دې لپاره اوسېدل چې د کفارو د طرفه پر مسلمانانو حمله ونسي، او کله چیرې حمله وسوه نو دغه مجاهدینو به د هغې حمله مخنیوي. دا هغه د جبهه اول خط وو. نو کلاب ویل: ما و اول خط ته ولېږه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل: مور او پلار دې ژوندي دي؟ امیر المؤمنین هم د نبوي مدرسې څخه راوتلی وو. هغه پوښتنې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلکو څخه کولې د رضی الله تعالی عنہ په یاد وي. ده هم دا نه ورته وویل: جنگ دې زده دی؟ په جنگو کې دې ګډون کړی دی؟ اسلحه لري؟ یا دا پوښتنې نه وي، بلکې ویل: مور او پلار دې ژوندي دي؟ کلاب ویل: هو. ویل: آیا هغه اجازه درکړې ده؟ کلاب ویل: ما د هغه څخه پوښتنه نه ده کړې. دا خو یو عبادت دی، په دې کې هم د مور او پلار څخه اجازه واخلم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل: ولارسه د هغه څخه اجازه واخله. دا ممکن نه ده چې ته د هغه به اجازه جهاد ته ولارسه. ځوان خپل هغه مور او پلار ته ورغلی چې بیل ده بل اولاد هم نه درلودي. زاري ورته کوي، لاس او پښې ورمچوي، ورته جاړي. سو پلار یې د مجبوریه اجازه ورکړه او ځوان و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنہ هم حدود ته ولېږي. کلاب حدود ته ولاړی او هلته خپل پیره کوي. امیه ابن عسکر ته په اول ورځو کې موضوع عادي و، صبر یې کاوه، خو د ورځو په تیرېدلو سره یې قرار خپل زوی یادېدی. په کوڅه او بازار کې خلک د خپل زامنو سره ملګری وي، په مسجد کې خلک د خپل زامنو سره لمنځونه کوي، خو د زوی نسته. نو همیشه به په خپل زوی کلاب پسې ژړل. یو ورځ امیه په خپل باغ کې تر یو درخت لاندې ناست و. ویل ده چې یو کوتره وخپلو چچانو ته راغله. د امیه هم خپل زوی کلاب ورپیاد شو. دوی وایي عاشق چې هر وخت هر شی وویني خپل محبوب یې ورپیادیږي. نو امیه چې دغه کوتره ولیدل چې خپل چچانو ته راغله، کلاب یې ورپیاد شو. نو یې د خپل ځان سره د زوی د فراق او جلاوالي دغه اشعار وویل: لمن شيخاني قد نشدا كلابا كتاب الله لو عقل الكتابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع سرابا. يعني كلاب دغ سپنجري او سپنسره و چاته پریښول. پلار دې په داسې حال کې پریښاوه چې لاسونه یې ریږدي
او مور دې په داسې حال کې پرېښول چې اوبه نشي څښلی، ته پس له ما څخه ثواب په بل ځای کې غواړې؟ دا داسې مثال لري لکه څوک چې اوبه غواړي او په سراب پسې ځغلي. او بیا ژړا پر ډېره سوه، تر داسې اندازې یې ژړل چې هغه ورته پېښ سوه چې و یعقوب علیه السلام ته پېښ سوې وه، یعنې سترګې یې سپینې سوې او ړوند سو. کم وخت چې ړوند سو نور یې هم غم زیات سو. په پخوا کې یې په سترګو هم لیدل او زوی یې هم خدمت کاوه، اوبه یې ورته راوړې، مسجد ته یې بیوی. اوس چې هم په سترګو ړوند دی او هم یې زوی نسته، نو څه حال به یې و؟ نو د ډېره همه او غمه یې غوښته چې خپل زوی ته ښرا وکړي، مګر دا کار چې د زړه د غوښتنې څخه مخالف و نه یې سوای کولی. نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شراوي کولې او شعرونه یې ویل چې د اشعارو د جملې څخه دا هم و: سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. د امیت دغه کار دی چې د شپې او ورځې ژاړي. د قوم څخه یو چا دغه د ژړا په حالت کې ولیدي، نو یې ورته وویل: یا با کلاب ولې ژاړې؟ ویل: په خپل زوی پسې ژاړم. هغه ویل: خیر، ته زما سره راځه. چې یو ځای ته ولاړ سو. امیه ویل: چیرې؟ ده ویل: ته راځه. تر لاسه ونیوی او رهي کړي. څو مسجد نبوي ته ورغله. هلته یو ډله خلق ناست دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ورسره ناست دي. امیه یې هم راوستی، په دغه ډله کې یې کښېناوه. امیه چې په سترګو څه نه ویني، نه دی خبر چې زه چیرې او د چا سره ناست یم. اوس چې کښېنستل، هغه سړي ورته وویل: یا ابا کلاب، هغه ستا د اشعارو څخه یو څه راباندې واوروه. اول هغه شی چې د امیه د ژبې څخه راووتی هغه شعر و چې د زوی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې و. او ویل: سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. عمر رضی الله تعالی عنه ناستی اوري. ویل: دا څوک دی چې ما ته شراوي کوي؟ ویل: ابو کلاب. ویل: عجبه ده، ما څه کړی دي چې شراوي راته کوي؟ ویل: د زوی کلاب دی وخت ته لېږلی دی. ویل: آیا د اجازه نه ورکړې؟ ویل: هو، اجازه یې ورکړې وه، مګر د نه وه خوښه. یعنی ژړا زارۍ یې ورته کولې، که څه هم د نه وه خوښه، خو اجازه یې ورکړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخپل دیوان ته ولاړی او یو لیکه وحدود ته ولیکي چې کلاب ابن امیه ابن عسکر الکنانی ډیر ژر د پوسټې پر بوده راولېږي. لیک وحدود ته ورسېدی او د هغه طرفه کلاب په ډیر تلوار سره راولېږي. دا دی کلاب د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حضور کې حاضر سو او امیر المؤمنین ورته وایي: یا کلاب، تا د خپل پلار سره څونه احسان کاوه او څونه اطاعت یې کاوه. کلاب وویل: یا امیر المؤمنین، هر هغه کار یا شی چې ما ته را معلوم و چې زما د پلار خوښ دی هغه می کاوه، او هر هغه شی یا کار چې می د پلار نه خوښ و هغه می نه کاوه. یعنی دې ته ضرورت نه و چې پلار می راته وایي: زویه، دا زما نه د خوښه چې د شپې نه وخت کور ته راسې، فقط چې زبه په دې پوسوم چې د پلار می پلانې کار نه دی خوښ، ما هغه کار نه کاوه. کبه په دې پوسوم چې د پلار می د پلانې قسم لباس اغوستل نه دی خوښ، بل دې څخه چې پلار راته وایي ما د هغه لباس اغوستل پرېښول. کبه په دې پوسوم چې د پلار می دا نه د خوښه چې د پلانې سره وګرځم، د مخه تر دې می هغه څوک پرېښاوه چې پلار راته وایي د فلانې سره مګرځه. مقصد دا چې هر کار چې می د پلار خوښ وو هغه می کاوه، او هر کار چې می د پلار ناخوښه وو د مخه تر دې چې دی راته وایي هغه می پرېښاوه. نو کلاب و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل: هر کار چې می د پلار خوښ وو هغه می کاوه،
او هر کار چې می د پلار ناخوښه وو د مخه تر دې چې دی راته وایي هغه می پریښاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل د مثال پر قسم یو شی راته وایه. کلاب ویل یا امیر المؤمنین یوازې به هغه کیفیت درته بیان کم چې ما به د پلار د پاره شیدل وشله. کوم وخت چې به ما غوښتل چې د پلار د پاره د اوښ څخه شیدې ولوشم نو به د اوښانو ځای ته د شپې ورغلم. هرې اوښ چې به ډېرې شیدې درلودلې غولانځه به یې ډکوه، هغه اوښه به مې چوکه کړه او زنګون به مې وروتړی او بیا به د ژمي په یخه هوا کې تر سپېدو چاودلو د مخه راکښېنستم، څا ته به ولاړم، اوبه به مې راوکښې. دا کار مې د شپې په هغه تاریکه کې کاوه چې ټول خلق به بیده وه. بیا به اوښې ته ورغلم، د اوښې زنګون به مې خلاص کړي او ولاړ به مې کړل. بیا به مې د اوښې غولانځه په اوبو سره څو واره د دې دپاره پرېولل چې هغه په غولانځه کې دننه شیدې یخې سي. ښه متوجه سئ، دغه ټول کارونه یې فقط د یو وار شیدو چښلو دپاره کول. غواړي چې پلار یې سهار یخې شیدې وچښي نو وایي د اوښې د غولانځې شیدې چې به یخې سوې بیا به مې د سهار لمونځ ادا کړی، د لمانځه تر ادا کولو وروسته به مې اوښه ولوشل، پلار ته به مې دغه شیدې وروړې چې ویچښي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل عجبه ده، دغه ټول کارونه دي د یو وار شیدو چښلو دپاره کول؟ کلاب ویل هو، او تر دې مې نور لوی کارونه هم د پلار دپاره کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل اوس موږ ته هم دغسې شیدې راولوشه لکه پلار ته چې دې ورلوشلې. کلاب ویل یا امیر المؤمنین زه غواړم چې اول پلار ته ورسم. امیر المؤمنین ویل یا والله تر څو چې موږ ته شیدې راونه لوشه نسې تلای. کلاب هم و اوښې ته ورغلی، اول یې د سا څخه اوبه راوړې، د اوښې غولانځه یې څو واره او تر هغو پرېولل چې دا یې یقین سو چې اوس نو شیدې یخې سوې. بیا یې اوښه ولوشل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شیدې راوړې او ویل مهرباني وکړه دا یې شیدې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر وکړي کلاب په خونه نه باسي او دروازه پسې وتړي. کلاب نارې وهي چې ما څه کړي دي؟ ویل دروازه پسې وتړي. کلاب یې په خونه کې بندي کړي او د کلاب پلار امیه ابن عسکر ته نفر ولېږي چې راسه. امیه نه دی خبر چې زوی راغلی دی. امیه ضعیفه او د ډیر عمر سړی دی، په بدن ډنګر، په ملا کړوپ، په زړه غمجن، پښې پسې سکیږي را رهیدي. څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و حضور ته ودراوه. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا ابا کلاب د دنیا د خوندو څخه دي څه شي پاتې دی؟ یعنی د دنیا د ارزوګانو څخه دي کوم ارزو پاتې ده؟ امیه ویل زما اوس هیڅ ارزو نه ده پاتې. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل په الله سره قسم درکوم چې حال به راته وایه د دنیا د خوندو څخه دي څه شي پاتې دی؟ امیه ویل ما ته خوند نه دی را پاتې. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل قسم می درکړي چې حال به راته وایه. امیه ویل یا امیر المؤمنین دا می ارزو ده چې زما زوی کلاب زما سره وي. څرنګه چې قسم دې راکړي نو ما ته هم دغه یو ارزو را پاتې ده. د مخه تر دې چې مرسم غواړم چې زوی می کلاب زما سره وای، په ځګر پورې ونیسم او پر مخ یې مچکم. په ټوله دنیا کې بل شی نه غواړم، فقط خپل زوی غواړم. ورونو تاسو دغه یو شی ته متوجه یاست؟ پلار چې زوی مچوي دغه مچول یې د هغه مچولو سره فرق لري چې بل څوک مچوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل الله جل جلاله به دې په خپل زوی خوشاله کې ان شاء الله، خو اوس دغه شیدې واخله خپل ځان په اوبک. امیه ویل شیدو ته ضرورت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل قسم درکوم چې دغه شیدې وچشه. امیه ویل شیدو ته می اشتها نسته. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل
قسم می درکړي چې خامخا به دغه شیدې څښې. ابو کلاب چې په سترګو ړوند و د شیدو لوښی یې واخیستی او خولې ته یې نږدې کړی. کم وخت چې لوښی پر خوله کښېښاوه ویې ژړل. داسې یې ژړل چې قریبه وه د شیدو لوښی ځینې ولویږي. او ویل په والله زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بویوم. ورونو اوس د پلار د زړه احساس در معلوم سو. وایي په والله زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بویوم. عمر رضی الله تعالی عنہ وژړل او امر یې وکړ چې زوی یې ورته راوباسي. زوی او پلار سره یو ځای سول. هغه ضعیفه پلار په دونه قوت سره خپل زوی په غیږ کې ونیوي چې د دنیا ټول قوت دې سره یو ځای کړی وای، دغه زوی به د پلار د غیږ څخه نه وای را ایستلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وکلاب ته وویل کته جنت غواړې د مور او پلار پښې دې ټینګې که، جنت دلته دی. ته په جنت پسې ډېر لرې تللی وې خو جنت دلته نږدې دی. سبحان الله. دا نه ده عجبه چې د کلاب پلار ته دې د زړه ووایي په دغه شیدو کې د زوی کلاب دخل او ګډون سته. یعقوب علیه السلام هم د مصر څخه د یوسف علیه السلام د قمیص بوی حس کوي. مګر بدبختانه نن ورځ په اسلامي ټولنه کې داسې اولاد هم شته چې د مور او پلار د حقوقو او د هغو د مشاعرو هیڅ مراعات نه پکښ موجود. د مور او پلار په جړولو او غمجنولو، د هغو په نافرمانی، د هغو په شړلو و هغو ته د تندې په تریوولو یې هیڅ پروا نه کیږي. داسې کسان شته چې د آشنایانو سره په د باندنیو مجلسو کې خوشاله د نرمي او پستې گزارې خاوند وي، خو کم وخت چې کور ته راسي د خپل مور او پلار سره کښیني بدمخي او قهرمن انسان ځنې جوړ سي. هغه نرمي او پوستوالی په شدت او غلظت بدل سي. ځینې اولاد خو خپل مور او پلار ته هم نه ګوري او که بیا ورته کتل هغه کتل یې په کژو او د قهر ډک سترګو سره وي.